زي سيبقى وقدم ترحم مدرك وأقول ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منفخر قوتي جامعة الإسلامية في العهد الإيراني تكون مسلمة شمالية رسمها وجهة وأستاذ بلسان شجاعة وقربانية هم جهادي مبارزين بدل أو هم لنريد عزيمة وحداكاري من العالم وأن تنها جهادي بهير كامياب سوي بلکہ سیاسی بصیرت مو فعلی دفاع و توفیم کو لار کې د لمر په شان موجود او تاسو دغه کامیابیانې چې په هر ډګر کې جهادي وي او سیاسي بهیر خاص د تعهد او ژمنتیا په خاطر ده چې تاسو له خپل رب سره کړی نو دا حقیقت ده چې من کان لله وکان الله له او ټول ملت دا د لمر په شان واضح شو چې د امن او ثبات په لار کې ستاسو پالیسي کاملا په ډېر صداقت او اخلاص باندې مبني وه او ټول په دې پوه شول چې د دې کانفرانس دغه د نااهله مخالفینو د ناعاقبة اندیشه او پوچو اقداماتو یو بله ناکامه هڅه وه خو الله به دوی انشاءالله د دوی په دغو کشګانه حرکاتو نور هم ذلیل کړي او تاسو ته به الله نور هم عزت درکړي نو په دغو مشکلاتو نه باید د صلح پروسه کمزورې یا معطله سي بلکې تاسو یا موږ ټول هغه افغانان چې د وطن خیر او براه صرف او صرف په امن و ثبات کې ویني نور هم خپل کوششونه تاند او توانا تر څو د مقدسې داعیې ته ورسېږو د خپل پیشنهاد په ځای به زه د جناب امیر صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه ارمان او خواهش چې د مبارک له ځانه سره پورته ویوړ ذکر کړم هغه دا چې جناب امیر صاحب مرحوم ټول عمر دا غوښتل او دا یو ارمان و چې افغان ټول ملت په ډېره صمیمانه فضا کې د امن و ثبات د ورورولۍ او محبت د مقدسې رشتې کې سره تړلې وي او د یو پاک سوچل اسلامي حکومت د سولې لاندې په آباد سمسور او خپلواک افغانستان کې ژوند ولري خو متاسفانه چې بعضې زیدخله جهتونو د جناب امیر صاحب مرحوم دغه فریاد ته غوږ ونه نیو چې نن موږ د دومره لویو غمیزو شاهدان وګرځېدو خو لله الحمد نن د امارت اسلامي د عظیمو قربانیو په نتیجه کې موږ یو وارې بیا د جهاد او سنګر مبارزه وګټله او پروردګار عالم د امن د راوستلو په خاطر د افهام او د تفهیم زرینه موقع په لاس راکړه نو راځئ چې د جناب امیر صاحب هغه ارمان ته عملي جامه واغوندو ځکه چې ملت په عظیم تکلیف او مصیبت کې مبتلا ده او د درد او غم فریاد یې تر اسمانه ورسېده نو زما خواهش ده چې د دغه زرین فرصت نه په کامله توګه استفاده وکړو په هېڅ صورت سره پرې نه ږدو چې هغه مغول ضد کړی چې خپلې ګټې په جنګ کې ویني او د خپل راتلونکي حساب نه ویره لري او د دوی ټول کوششونه هم دا دي چې د دغې مقدسې داعیې په وړاندې خنډونه ایجاد کړي او غواړي چې په مختلفو توطیو او دسیسو سره دغه مقدسه داعیې له ناکامي سره مخامخ کړي نو موږ باید په تمامو معنا متحد او متفق واوسو تر څو د افغان ځورېدلي او کړېدلي ملت دغه ځورونه او مصیبتونه ته د پای ټکی کېږدو نو انشاءالله د امارت اسلامي دغه مخلصانه او جرأتمندانه پالیسي چې د امن په حق یې په کار اچولې موږ هم باور لرو او هم لوی امید راته پیدا سوی چې انشاءالله په وطن عزیز کې به د امن و ثبات ابتکار هم تاسو ترلاسه کړي نور نو وخت نه نیسم د الله جل جلاله نه په هر میدان کې پوره او کامله کامیابي درته غواړم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته